انسان چې کله زنا کوي دا انسان چې مړ شي امدل الله رب العزت پر قبر کې عذاب ورکوي. د سترګو زنا لیدل، د ژبې زنا خبره، د لاس زنا نیول، د پښو زنا ورتګ، د دماغو زنا د هغې لپاره نقشه جوړول، خاص اندام آخر کې تصدیق شي. څومره اقسام د زناونو کې موږ تاسو واقع کېږو. ابن عثیمین د ابن باز رحمهم الله د امت مسلمه علما دي، هغوی خپله دا فتوا لیکلې ده چې انسان پر دې ښځې له ګوري آیا د دې سزا سخته ده که د یو زنانه تصویر له د هغې فلم له کتل د هغې نه نور شیانو له کتله، نو هغوی دا فتوا لیکلې ده چې د دې تصویر سزا ډېره سخته ده په نسبت سره اول له، ځکه اول که ته هغه ښځې له وګوري او هغه ستا په طرف باندې نظر راکوږ کړي نو کېدای شي د حیا د وجې نه ته نظر بند کړي بل طرف یې واړئ، لیکن د زنانه د تصویر نه، د هغې د سیډي نه، د هغې د هغه فلم نه هر قسمه لذت د انسان اوچتوي. د دې زنا څو چنده د هغې نه زیاته ده. ته وګوره څومره زنا کې ته واقع یې. فیسبوک چې ته خپل خلاصوي، موبایل چې د کوم خلاصوي، ته وګوره چې کوم تصویر ورباندې را روان دی. د امیر صاحب تبلیغي تصویر باندې راغی که نه د یو بل چا. د سترګو زنا کې ته واقع شوې که واقع نه شوې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه معلومیږي چې کله مړ شوې ته د سترګو په زنا کې ور واقع یې الله به تعالی د قبر سزا درکوي.